درې ځایونه داسې دي چې په هغې کې به مور یوازې نه پرېږدئ. درې ځایونه داسې دي چې په هغې کې به مور یوازې نه پرېږدئ. چې کله د مور پریشانه وي او تا ته یې سخت ضرورت وي چې او زما یو بچی شته، ما ورسره سختې تېرې کړي دي او ما را لوی کړی دی، ګرمۍ ته مې نه دي کتلي، یخ ته مې نه دي کتلي. چې کله د مور پریشانه وي او تا ته یې سخت ضرورت وي نو په هغه وخت کې به مور یوازې نه پرېږدي. چې کله د مور بوډۍ شي، مور د کله ضعیفه شي، بوډۍ شي، بیا به یې یو ورور ته او بل ورور ته نه پاس کې، بیا به په ځان باندې بوج نه ګڼي. چې کله د مور بوډۍ شي مور به یوازې نه پرېږدي. دریم، چې کله د مور بیماره وي، چې کله د مور بیماره وي بیا به په پیسې لګې، بیا به په مال لګې، بیا به هم خدمت کې. که ستا اړه ښه او که بدي، مور به اسپتال ته بوځې، مور به ډاکټر له بوځې، مور له به تسلیم ورکې. دا درې ځایونه داسې دي چې مونږ ځوانان ډېر بدبخته یو چې دا درې ټیمه راشي مونږ مور پرېږدو، بیا ورسره جنګ جګړې فساد جوړو.